نن سبا یو ټرند روان دی او دا ټرند په بل ځای کې نه دی روان، دا په خیبر پښتونخوا کې روان دی او دا پښتنو شروع کړی دی او دی روپیوال مایکونو والا شروع کړی دی. دا زی جعلي پیرانو باباګانو لا جعلي پیرانو لاړ شي دا روپیوال مایک والا او الته سره پیک خبرو کې چې موږ په پتا باندې چاپه واچو او موږ به داسې وکړو په یو طریقه باندې دا پروموټ کوي په 10,000 په 20,000 دی کې زنانم دوی سره انوالو دي. شیخ سے په ډېرې قیمتي خبرې کړې دي. دا ویډیو ګورو به موږ خبرې کوو. ما ته بل ورځ یو ملګري ویل دلته کې څه خلک پیدا شوي میډیا والا دغه پیران را لګي هغې له پیسې ورکوي 1,000 روپۍ باندې او د هغې سره ډمانې راغواړي هغه ځای کې ناست سي او دا ورشي یاره په دې ځای باندې چاپه ده زه دا پیر راښکاره کوم دا د ده سره میلاو دی د یو 1,000 روپو دپاره میلاوي او ویل د خلکو له لاندې د هغه نمبر هم بیا شیر کوي او دا د تپوس کې چې یاره ته ولې دلته کې راغلی یا وایي زما کار دی دا خلکو له دا ښیي چې یاره که چېرته کې جادو کوئ تعویزونه کوئ راځئ دې خلکو له راشئ اول خو هغه ټم هم ویل په دې کې انټرویو ورکوي همدغې طرف ته خلک رابلي دا خبره یاد وساتئ څوک چې د ډمانو خبرې مني او علما پرېږدي د دې نه رزیله خلک چېرته شته دی نه تاسو له خو ډمان به عزتمند ښکاري یا ډمه عزتمند ده والله لازم که دا عزتمند دی دا ذلت سره رسوا ده وجه دا د دې عزت نه په کور باندې محفوظ دی او نه بهر محفوظ دی نو دغې د وجې نه داسې خلکو نه ځان وساتئ چې څوک دغه شانتې دې طرف ته خلک رابلي او بلکې ګوره دغه خلک مسلمانان نه دي دا فرعونیان دي ځکه فرعون به خلک دې طرف ته رابلل سکولونه یې جوړ کړي وو د دې لپاره او اوس پورې یو عالم داسې پیدا نه شي چې راځئ ما سره کتاب زه تاسو له ښایم عجیبه خبره دا ده ګیرې خریلی جادوګر او نامه بیا د پیر ورکوي یکه د ده دومره جادو او تعویض سر کوي زه تاسو له ویمه دې کس دا میډیا والا به نه راغوښتې هغه له به یې پیسې نه وې ورکړې ځان دپاره به یو تعویض کړی و چې دا کار مې روان شي لږ په تیزۍ باندې شي که نه خو دروغجن دی پراډي دی دوکهباز دی او هغه خلکو له زه خیره کوم الله رب العالمین دې تباه کړي او تاسو پې امین ووایئ الله رب العالمین دې هغه کلاوې دروازې م ورله بندې کړي څوک چې د داسې خلکو سره ملګرتیا کوي او خلکو ته یې ترغیب ورکوي الله رب العالمین دې هلاک او تباه کړي څوک چې امت مسلمه داسې طرف ته بوځي چې د الله او د رسول نه اړوي او غیر طرف ته یې بوځي عقیدې ورله خرابوي الله رب العالمین دې د غمونو نه کور نه خالي کوي چې هغې رالګي او خلک په دغه شانتې تعویضونو وغیرو دپاره روانې که تعویض حق وی زما د صحابو نه خو څوک دینداره خلک نه وو خو هغې به کړی وی که نه زما د نبي نه به لوی دینداره څوک وو نبي صلی الله علیه وسلم چېرته هم کېنه ناستو چې راځئ تعویض وکړم د کاروبار دپاره راځئ تعویض وکړم د لارې کولوېدل دپاره راځئ تعویض وکړم د نوکرۍ دپاره چېرته هم نبي صلی الله علیه وسلم دا نه دي کړي که چا وښودو زه به ورله 10,000 روپۍ انعام ورکړم زیات اوس خو مې نه کوي خو دا 10,000 روپۍ به زه ورله انعام ورکړم چې نبي صلی الله علیه وسلم فلاني صحابي له تعویض کړی دی فلاني کس له تعویض کړی سره دی چې بېروزګاري زیاته ده هغې ټایم کې فقیري زیاته ده غریبي زیاته ده خو نبي صلی الله علیه وسلم چېرته کې تعویض دا شیزونه نه دي کړي ولې دا شیز شته دی نه په اسلام کې ښه قدرمنو دا ویډیو تاسو وکتله دا ځینې نمونه نه علم دا مایکونو والا تاسو خپله پیژنئ دا څوک دي پښتونخوا کې چې دا کم رقم اکټیویټي کوي خو ور به شئ خبر به شئ کله چې دا دوه سترګې پټې شي او ورشي الله له جواب به ورکوي ته چې په 20,000 او په 10,000 او 15,000 روپۍ باندې د پروموشن دپاره ویډیو هلې خلکو ته چې زه چاپه لګوم او هغه ته چاپه نه لګي په یو قسم له هغه ته پروموټ کې نو دا الله نه ویریږه کو هر څوک زما دا ویډیو ګوري کو هر څوک دا اکټیویټي کوي د الله نه ویریږي دی الله له به ورځئ او جواب به ورله ورکوئ دا زما پیغام ټولو ته ورسوئ السلام علیکم ورحمت الله